حبیب الرحمن افګار صاحب ته خاص کوم چې هغوی راشي او خپل خیالات زموږ سره شریک کړي. حبیب الرحمن افګار صاحب. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. ډېر ګران صدر محفل او په سټیج ناستو مشرانو او ما ته مخامخ ډېرو معززو شاعرانو او د دې علاقې اوسیدونکو مناسب ګڼم چې د ټولو نه مخکې یو ځل الحمد او درې ځله قل هو ووایو او د خپل ورور په حق کې وبخو. الله دې وبخي. نن چې مونږه د جان باچا اثر سے په یاد کې دلته راغونډ شوي یو، دا صرف یو رشته ده او هغه رشته د قلم رشته ده چې نن یې د لرې لرې ځایونو نه کسان دلته په راتلو مجبوره کړي دي او راغلي دي. شاعري عزیزانو دا یو خداداد صلاحیت دی. ډېر ملګري داسې وایي چې شاعر د غم نه شاعر کیږي. نو که د غم نه شاعري وي نو د هر ځواني مرګ پلار به شاعر و، د هر ځواني مرګ مور به شاعره وه او داسې به یې ورسره خور هم شاعره وه. خو نه، بیا که دا په تجربو وې یو خیال محمد به شاعر و، ګلزار عالم به شاعر و او ورسره به نور سنګران هم شاعرانو. نو دا د وینا په تجربه هم نه ده. دا یو داسې صلاحیت دی چې الله تعالی چاله ورکړی دی. نو هغه یو انتهایی د معاشرې لکه څنګه چې شاعر ته د قام سترګې وي، نو دی یو دوراندیش انساني. او دوراندیش انسان څنګه وي؟ د ده دومره قدرتي لرې نظر لګي که یو سړی دا ووایي چې یاره دا زبرګ و، نو زبرګ خو به نه وي، خو بهرحال د هغه په هغه وینا کې دومره دغه چې هغه د یو وخت سره رشته کېږي. لکه په دې سوات باندې چې کله هغه ډزې ډوزې وې او یو دغه پې خور و، نو په هغه ټایم کې د سایل صاحب یو شعر یوسف جان په خیبر باندې ووایي چې ګوره اوس مونږ ووایو چې سایل صاحب زبرګ دی، نو دروغ به هم نه او رښتیا به هم نه. وی سایل صاحب وایي چې ته د وطن د حاله څه خبرې، د چنارونو نه لمبې ووتې. بیا چې د هغې به هغه پس منظر د تاسو سوچ وکئ نو یقینا چې هغه شی، نو دا یو قدرتي صلاحیت الله تعالی په شاعر کې اچولی او دا د دې خاورې خوش قسمتي ده. اثر سے دومره څه ویلي چې په ده په نوم باندې، د ده په لیک باندې، د ده په قلم باندې دا خاوره به یادېږي. او تر څو چې د ده دا کلامونه په دې لرو بر کې خورېږي نو ورسره به د ده د علاقې نوم خورېږي، ورسره به د ملکڼ نوم یادېږي. نو په لنډ الفاظو کې ته دا ووایم چې شاعر چې کم دی نو دا د قام سترګې دي، دا یو قیمتي انساني، د ده قدر کول پکاري. او په آخر کې به زه دا ووایم چې د ده ورثهوله دي الله تعالی دړه صبر ورکړي او د ده دوستان او پیژنګلو او د قلم دوستان هغو له د الله تعالی دومره همت ورکړي چې تر څو
په دې خاوره باندې د ادب نوم ژوندی چې د اثر نوم د ځان سره ژوندی وساتي. په دې شعر د اجازه اخلم چې ستا د تصویر د مصور نه قربان، ستا د تصویر د مصور نه قربان چې تصور په حیرانتیا واخست. والسلام.